الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. دا دی زه امیدوان درته یو ځل بیا حاضر شویم تر څو په یو داسې ډیزاین کار وکړم چې ډېر ملګري ورسره مینه او علاقه لري. یعنې څنګه کولی شو چې په یو تصویر باندې یو ښکلی شعر ډیزاین کړو یا په یو عکس باندې یو ښکلی شعر ولیکو. نو راځم د همدغې طریقې دپاره پکسل لب اپلیکیشن اوپن کوم. په دې ځای کې ورته یو د خپلې خوښې بیکګراوند انتخابوم. ما سره په ګالري کې دغه بیکګراوند شته دی، زه ورته انتخابوم. له همدې ځایه دا بیکګراوند ما انتخاب کړو. دا اندازه به په دغه سایز کې کړو. ورته ولیکم مثلا زه یو بیت لیکم چې خپل قسمت باخره بدلول غواړم. د به دا سایز لږ وړوکی کوي چې تر څو مشکل جوړ نه شي موږ ته. دلته زه یو د لیکنې بڼه انتخابوم یا فنټ ورته انتخابوم. تاسو چې هر فنټ انتخابوئ زه ورته ستاسو په وړاندې هلته انتخابوم. مثلا دا فنټ ما انتخاب کړو. له ده یوه کاپي زه اخلم. کله مې چې کاپي د لومړني ته بیرته راځم، په دې ځای کې دغه د باخر نوم زه بیرته لرې کوم. لږه فاصله پکې ورکوم دې ځای کې. کله مې چې فاصله ورته ورکړه دې ځای کې ملګرو تاسو ښکاري. په دې ځای کې یوازې بیا باخر لیکم. اندازه به یې هم لږ غټه کړم. دلته زه غواړم یو بل رنګ ورکړم. دا رنګ مې ورکړو. دغه لیکنې ته ما سیوری نه ده ورکړی، شډو ورکوو. ورته دا فعاله کوي. دته به هم شډو ورکړو. دا هم ورته فعاله کوي. دا دلته راوړئ ورته ملګرو. لږ به اندازه برابره کوي چې ډېر داسې غټ هم نه وي او ډېر کوچنی هم نه وي. نو له دغه یوه بله کاپي زه هم اخلم. په همدې دلته ورته لیکم چې کرښې د تندي خورمه لګیا یمه. د بل بیت چې ملګرو دا هم لږ داسې برابر یې کړئ له ده سره. له ده نه هم دغه کرښې دا بیرته پاکوم ملګرو. همدې مخکې مې دا تیار ډیزاین کړی. له همده یو کاپي اخلم. په همدې کې ورته دغه لیکم چې کرښې. کاري ملګرو تاسو ته د ده نه یو بله کاپي مې اخلم. دلته ورته لیکم مثلا لکه عنوان غوندې قسمت. دا به دې ځای کې ورکړئ. داسې لږ اندازه به یې غټه کړئ. داسې به یې کوئ چې مقصد هغه د ډیزاین پکې دغه ډول یې لږ برابر شي. دا هم لږ داسې کوئ. دا هم لږ دې پلو راوړئ چې هغه سیټ ته ډېر زیات تللی. نو په دغه ځای کې ورته یو دانه چوکاټ هم جوړوم. دا به صفر کوي. دلته ورته سټروک یا دیوال ورکوي د دریو په اندازه. دې ځای نه ورته رنګ سپین انتخاب کوي. اوکې کړئ. که غواړئ چې هغه خپله لوګو هم پکې ورکړئ په دغه ځای کې کلیک وکړئ. کومه لوګو در سره وي هغه هم له دې ځای پکې ورکړئ. مثلا ما سره خپله لوګو شته ده. زه غواړم چې همدا خپله لوګو پکې راولم. دا هم دلته پکې ځای په ځای کومه چې دا کوم ځای کې ښه ښکاري همغه ځای کې بیا تاسو ورته انتخاب کوئ.
نو ډیزاین تکمیل شو، سیف یې کړئ ځان سره. دلته ورته ویری های کوالټي انتخاب کړئ چې هغه عکس خپل هغه حالت خراب نه کړي پکې. نو اپلیکیشن بندومه، راځم په ګالري کې همدا ډیزاین ګورمه. ګورئ ملګرو هغه زموږ ډیزاین دلته څومره ښایسته ډیزاین وکړو، په موبایل کې یوازې دغه ډیزاین موږ ترسره کړو. نو دا وه ملګرو د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ویډیوګانو دپاره زما چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو همداسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې درته برابرې کړم او تاسو ترې استفاده وکړئ.